سمیع الحق زوی حمید الحق په حق مدرسه اکوړي خټک کې په یو خودکش حمله کې سره د مرګړو نن ووجل شو. په دې د سره خبرې کوم خو د هغه یو دوه واړه کلیپونه تاسې وانې هورم او تاسې قضاوت بیا تاسو ته درکوم. خو زما اصول دا دی افغانانو چې سړی سره مې هر څومره ورانه چې مړ شو بیا وایم زه بس خدای پوهېږه او دا پوهېږه ځکه چې د الله داسې پکړ دی داسې نیول دي چې هغې نه بیا څوک هم نشي خلاصېدی. نو دی پوهېږه الله پوهېږه د افغانستان په باره کې څه ویلي ښې ویلي بدې ویلي بس الله به ورسره حساب کوي. موږ په الله پرېښی دی هېڅ هم اوس نشو کولی. بل سبا د روژې میاشت ده اولنۍ ورځ ده نو زه نه غواړم چې داسې الفاظ مې د خولې نه وځي او د ده کوم مینهوال چې دي چې دی ویل چې شهید شو نو جاړئ ولې ورونو ځکه چې تاسې په افغانستان کې ډېر ویل چې دا شهید شو دا شهید شو ور دي او جنت دی او دا دی واغه دی خو پرېږده چې دا باید شهید ته تاسې خوشحاله شئ نه پرې وجاړئ. نو اول لازم در باندې ته خبرې در باندې اورم بیا در سره خبرې کوم دا تاسو ته قضاوت په تاسې پرېږدم دا واورئ ښه. دا د مولا د خواهش طالبانو ته وي چې اخره پورې به د خپلې خاورې حفاظت کوئ. دې پسې بله خبره هم د هغه هم واورئ. د دفاع جنګ په افغانستان کې کوئ چې د امریکا پاکستان ته رانشي. ښه خبره ده. دا د مولا د خواهش طالبانو ته وي چې اخر انشاءالله دا دارالعلوم حقاني به ستاسو د خوابونو مطابق او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر شپه علما طلبا ګوري چې د دارالعلوم حقاني څوکیداره چې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي په سپینو په امامه یې د په سر باندې مبارک سړی ګرځي طلبا ته تپوس کوي ته څوک یې هغه ورته بچی طالبانو تاسو په ارام ودرشئ زه د دارالعلوم حقاني حفاظت خپله په روحاني او نورانیت په ذریعه باندې خپل ښه افغانانو اولنۍ خبره چې د مولانا صاحب سمیع الحق وایي دا خبره وه چې تاسې به په د پاکستان د دفاع جنګ په افغانستان کې کوئ چې امریکایان د نه پاکستان ته رانشي. و دلته وګورئ ښه امریکایان د کوم طرف نه راله افغانانو دا 250 ملکونه د کوم طرف نه راله خو د پاکستان راله پاکستان پې ډالرې واغستې که نه هم د دې د حقاني د مدرسې په مخ کې تېرېده او افغانستان ته تلل ته مدرسې جوماتونه کورونه هر څه بمباري کول هلته پې جهاد کېدو مګر د د مدرسې مخې کې په جهاد نه کېدو. بیا چې کله امریکایان دې ته وځي بیا چېرته ځي بیا همدغه اسلام آباد ته راځي دې ورته هوټل خالي کوي همدغه کراچۍ ته راځي دې ورته هوټل خالي کوي یو ځای ورسره مشکونه کوي په پاکستان کې مګر هلته پې جهاد نه کېدو. یعنې قرآن دوه رقمه دي ترجمه کوو دا د حقاني مدرسې والا او دا د پاکستان ملیان په افغانستان کې یو رقم ته او په پاکستان کې بل رقم ته. او بیا بله خبره واوره چې پیغمبر علیه السلام باندې دومره غټ دروغ ویل دا کفر دی ځکه چې دی وایي چې پیغمبر علیه السلام د حقاني د مدرسې چوکیداري کول او طالبانو ته ویل چې تاسې وده شئ. یعنې دومره غټ حسې وانې او دومره غټ الزام لګول. اوس نن ولې دا خودکش راله چې پیغمبر علیه السلام تا سره و او ستا چوکیداري کول فرض کړو چې تی وې نو بیا ولې خودکش راغی دننه خو ټول دروغ او درب دي. 50 کالم دا افغان وطن دا پښتون وطن د دې جهاد په نوم باندې تباه او برباد کو. اقر داود خان په وخت کې تاسې به خلک ټرینینګ کول چې په هغې وخت کې نه په افغانستان کې روسانو نه ناسې مهربانه امریکانیانو او کرنل امام خبرې دي چې موږ به ورور لېږل د داود خان په خلاف د ملي اردو په خلاف باندې سپېڅلی یو اسلامي جمهوریت افغانستان و هېڅ مشکل نه و تاسې جهادي لیډران به هلته کېنولي او جهادونه هم په افغانستان کې کول. نن په کراچۍ په لاهور کې بخښنه غواړم د کرکټ میچ و خو تا کې اوس هم خودکشي کېږي. هلته د کرکټ میچ کې ټول پاکستانیان د استرالیا سپورټ کوي ځکه چې تاسې خو همیشه د کفارو لاره نیولې ده. امریکایانو ته تاسې ګډېږي همغه روسانو ته چې موږ سره جهاد وکړو هغې ته تاسې ګډ شئ امریکایانو ته جهاد وکړو تاسې ورسره ګډ شئ چینیانو کمونستانو ته تاسې سئ مهربانه هغې ته تاسې مبارکیانې ورکړئ د کمونستي نظام هر شی تاسې کوئ. نو خدای دې پوه شي او تاسې دې پوه شي ډېرې خبرې مې پړې دي افغانان ورو خو د روژې میاشته نه غواړم الله پوه شي او دا د پاکستان ملیان پوه شه چې څه کوي هغه به ریبې چې د بل چا کور ته اور لګې سپرغۍ به ستا کور ته راځي همدغه ډرانې کړي خلک دي